دا مولان څه کوي؟ دې مولانو یو جاج ته جوړ کړی دی، دې مولانو یو ټینک ته جوړ کو په دې مدرسو کې. نو ته چې مدرسې ته ماله سړی راولي نو ته خو وایي چې دې شل دی، دې ګوډ دی او دې جنګي دی، مور یې تنګه کړې ده او پلار یې تنګ کړی دی. تا ماله د کومې ډاکټر قدیر راولېږو؟ او چې ماله ډاکټر قدیر دې راولېږو چې پسته په خاندان کې کوم ماشوم ذهین وي، ته خو یې پرایویټ سکول ته لېږې، ډاکټر ته جوړی، ته ورته وکیل جوړی، ته ورته انجینر جوړی. نو چې کله ته دا څیزونه جوړی او رالېږې ماله شل ګوډ، نو چې زه دله صرف مسلمان کما او ټوپی ورته په سر کما او ګیره پې پرېږدم او تا له خپې چاپې کوي، د شکر نو باسې چې ما دله د دې کنډم نه دا شی جوړ کوم. یو سړی میلې د خر بولی و، ماسپښینه پورې خرڅاو. اوس ساده سړی دی، هغه څه پوهېږي؟ اوس درګاه والا خو سادهګان خلک دی، درګاه نوم دی، درګاه والا خو د کائنات سادهګان خلک دی. نو هغه په څه پوهېږي؟ د میلې ژبه وله څه ورځي؟ نو هغه یې خر یې بولی و، ماسپښینه پورې جو چاته پوس نه کوم. نو دی یو دلال ته وی یاره وي د دې مصیبت مې خلاص که چېرته د هغه یې په سوی دله خرڅ کړمه، وی ماتې خلاص که بس په هر څه چې خرڅوي خو ماتې خلاص که تله یې دې خوښ وچه ماته دلته کېنده ده یا دلته شي وی ماتې خلاص که. هغې دلال سره یو ټوکی و داسې ښکلی، هغه راواغسته او هغه یې پې ور واچو زین په ځای او واګې ورته واچولې او په دې میله کې ورله منډه ورکړه. وی خر نه دی، ټټو دی، پتلو کې عجیبه دی. محمود غزنوي چې په سومنات بوت باندې عمله کوله او په کم خر باندې عمله کړې وه، سورلي کوله، د هغې خر د خاندان دا یو خر پاتې دی. اوس خلکو وی چې یا خدای دا خو قیمتي خر دی. یو سړی راغی جوی دا په سو دی، دې سړي خو یې ماتې خلاص که، هغه ورته بس 500 کېږي، دا د 500 او نایابه خر دی. نو زر نو 2000 نو 3000 نو 4000 نو 6000 هغه نایه کې خوشحالېږي، ماشاءالله دا خو ډېر قیمتي خر دی. هر سړی راځي په څو یې خرڅوي؟ دی په 2000 نه مړه، په 3000 نه مړه، 15000 12,000 روپو ته چې ریټ ورسېد نو دا درګاه والا نایک یې وایي هغې دلال ته وی نایکه کو خوښه دي چې ځان ته یې پرېږدو چې پرېږدو لکه چې نه یې خرڅو خو قیمتي دی که نه هغه یې خدای دې چاړه که دا خو هغه خر دی که نه خو زما په خولې کې قیمتي دی. اوس د درګاه سړی به وي مولا پسې راشي، مولي صاحب د خدای خاطر ما ته نه خلاص د مزدوري مې نه ده پکار، زه به له پیسې ورکوم، پیس او ټکټ او کرایه هر شی به له زه ورکوم، خو مور یې دې پوزې له راوستې ده او پلار ته کنځلې کوي، ما ته خلاص که. تبلیغان پې پېښ شي هغه یې 4 میاشتو نه بوځي چې 4 میاشتو نه راشي جو د علم شوقې پیدا شي جو مدرسې ته کښېني نو چې هغه سپینې جامې اغوستي او بس سبق دی او سبق دی او سبق دی او سبق دی او روزه ده او بیان دی او نو بیا یې دا پلار وایي نه اوس دې به څه کار مار نه کوي، اوس دې به ټول عمر داسې په تیاره خوري. نو تا خدای نیکبخته که خدای دې جنتي که دا خو ستا هغه وکړه نه چې تا دې ځان خلاصوه، ما خو ما پې لاس راښکو، ما پې زین ور واچو، ما درله قیمتي کوم. اوس دا زما په خولې کې قیمتي دی، کنې 5 منټه پسې تا له در کومه هم حقه سړی دی، بیا به یې ګیره خرې دي، بیا به یې پکې نخرې کړي، بیا به دې ته تنګ یې. شکر وباسه چې ما په خوله کې او زما سره په خوا کې مې له قیمتي جوړ کنې قسم په خدای د پوزې د پاکولو نو ده چې دا ناست پلار ته کنځلې کولې، مور ته کنځلې کولې. اوس ته وګوره کائنات کې سړی و چې حسینان دي، صرف دا حسینان ښایسته قرآن یاد کو، قرآن یې واورو. نو نن په پاکستان کې د علماو قدر نشته، د هغې وجه دلته دا ده چې نن تاسو باتوري باتوري خبرې کوئ. د نن نه 1.5 کال وړاندې په تبلیغي جماعت باندې پابندي ولګېده او تاسو ټول به کتلي په سعودي عرب کې
چا پې ولګوله دا چا موږ ته معلوم دی چې استعمالیږي څوک سعودي عرب به استعمالیږي دوبۍ به استعمالیږي لیکن د پیریانو په شان خبره به امریکا کوي برطانیه به کوي هغوی ته پته ده چې تبلیغیان زمونږ دشمنان دي دا زمونږ ویخي دشمنان دي نو راځئ د تمام دنیا د مسلمانانو مولانو سترګې دا د پاکستان علماو ته وي چې اوس به څه کېږي نو زمونږ د پاکستان علماو سره حل دی تبلیغیانو باندې پابندي ولګول نو د تمام دنیا د مصر د لیبیا د تمام دنیا نظر د پاکستان په دې خړسرو ببرسرو فقیرانو مولانو باندې ولګل چې د دوی سره به حل وي د پاکستان مقتدر علماو خدای دې چې وفات شوي دي قبرونه د نور نه ډکي او چې کم حیات دي خدای دې ورته د هر دشمن نه حفاظت نصیبه کړي په هر میدان کې چې دي هغوی ولګېدل د تمامو ملکونو د علماو مشورو په جواب کې ووي چې تاسو سعودي عرب سفارتخانې ته خط ولېږئ چې دا کار ټیک نه دی دنیا به ستاسو نه اعتماد اوچت شي بیا به دنیا ستاسو خلاف شي په پاکستان کې دننه وفاق المدارس والا خط ولېږو په پاکستان کې دننه تبلیغی جماعت والا خط ولېږو په پاکستان کې دننه جمعیت علماء اسلام والا خط ولېږو په هندوستان کې دننه تبلیغی جماعت والا الته وفاقونو والا دارالعلوم دیوبند والا خطونه ولېږل او چې دا ټول خطوط لاړل